چونکې د خوشحالۍ ورځ ده. په اسلام کې خوشحالي جایز ده په خپل چوکاټ. حضرت پیغمبر علیه السلام په وخت کې ودونه به چې کېده نو دا ناوې به چې استه ښځو به وړه د پلار د کور نه د میړه کور ته سړي مړي به نه وو ورسره ځکه ښځو دپاره ستر ضرور ده. سړیو سره یې ګډ خلقیت ناروا ده. نبی علیه السلام بیبي مبارکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها په یوه ناوې کې لاړه چې بیرته راغله. پیغمبر علیه السلام پوښتنه تر کوي د تاسې سره د ساتیرۍ د اشعارو ویلو څوک وو؟ انصار په دغه ډېر خوشحاله کېږي. ام المؤمنین ورته نه موږ سره څوک نه وو. وایي کاشکې وایي در سره څه یې ویلی؟ داسې اشعار یې ویلی اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا حنطة السمراء ما سمنت عذارکم. درغلو موږ تاسې ته چې دا ناوې وروړې تاسې د موږ قدر و احترام وکئ تحیه وکئ موږ به دې داسې کوو. خو دغه شعرونه به څوک ویي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې د اختر په ورځ باندې تنقیل جونه دي اشعار ویي خو د شهیدانو صفتونه پکې کوي. نبی علیه السلام په کور کې موجود ده مخې د دیوال په طرف ګرځولی ده. حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه راغی د ده د لور په کور کې د حضرت عایشې رضی الله عنها په کوټه کې یوه خوشکې ورته وکړې. حضرت عایشې د خپلې لور ته د رسول الله په کور کې اشعار ویي ده د وړاندې هغه مخ ورته راوګرځو. پیغمبر علیه السلام وایي یا صدیق پرېږده دا د خوشحالۍ ورځ ده د مسلمانانو. اوس دغه ارجونه چې بالغه نه وي کنکۍ وي د هغو د اشعارو اجازه پیغمبر علیه السلام وکړه. خو ورسره جنکۍ په اشعارو کې ویلې چې دا خبره یې وکړه چې په موږ کې داسې نبي ده چې په راتلونکي حالات هم خبر ده. نبي علیه السلام ورته ویل داسې پرېږده. بیا خو خلک دا ګمان کوي چې علم غیب لري. اوس دغه ځای نه بیا وایي دا معلومېږي چې روا اشعار هم شته ناروا هم شته. په ودو کې په اخترو کې چې کنکیل جونې اشعار ویي سندرې بولي نو جائز شعرونه روا دي. خو ناجایز داسې شعرونه چې په هغو کې د ښځو صفتونه یي په هغو کې د هلکانو صفتونه. د شمس المشایخ دینی ادارې لخوا وړاندې کیږي د شیخ الحدیث و تفسیر شمس المشایخ الحاج خلیفہ صاحب دین محمد حفظه الله د قرآن کریم ترجمه درس احادیث اصلاحی بیانات او د تصوف متعلق بهترین معلومات.